رب العالمین دی دنیا پسې یو بل زندگی مقرر کړې ده او بیا په هغه زندگی پسې بل زندگی ده. دې ژوند ته د دنیا ژوند وایي او ورپسې چې کومه زندگی ده نو هغې ته د برزخ زندگی وایي او هغې پسې چې کوم ژوند دی نو هغې ته د آخرت ژوند وایي. هر یو انسان که دی مسلمان دی او که دی کافر دی د باندې دا درې واړه ژوندونه او دا درې زندګۍ خامخا به راځي. دا د الله فیصله ده. د دې داسې یو مثال دی لکه یو انسان دی او هغه په دنیا کې ژوند تیروي، هغه نه غلطي وشي، د هغې غلطۍ نه پس بیا هغه حکومت یا پولیس گرفتار کی نو گرفتاری پسې په تاڼه کې په حوالات کې واچوي. دی یو څو ورځې په دې حوالات کې وي، که جرم پې ثابت شو نو جیل ته ولیږي، او که جرم پې ثابت نه شو نو بری کې پرېږدي. د برزخ د قبر دا ژوند دا د انسان دپاره داسې یو مثال مې دله درکړه لکه د حوالات غوندې دی. حوالات کې هم چاته سزا میلاویږي او چاته نه میلاویږي، نو د قبر په دې زندګۍ کې هم چاته عذاب میلاویږي چاته میلو نشي، او بیا د حوالات نه پس څوک بری شي او څوک جیل ته ځي، نو د قبر د ژوند نه پس هم څوک بری شو ځي به جنت ته، او که کوم مجرم ثابت شو نو بیا به یو لوی جیل ته ځي چې هغې ته د جهنم او د دوزخ جیل وایي. وروڼو دا مونږ که منو او که نه منو، زمونږ خو په ایمان دی، مونږ خو منو، خو که د چا ورباندې ایمان نی او څوک یې نه مني نو په هغه هم دا درې ژونده دي، او که څوک یې مني او تسلیموي په هغه هم دا درې ژونده دي. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي کم خلق چې مؤمنان دي مسلمانان دي په دنیا کې به هم هغوی الله ذوالجلال په کلمه طیبه باندې او د توحید او د ایمان په کلمه قائم او دایم ساتي. یاره ایمان چې راوړه، د رب العالمین تصدیق یې وکړه، د الله رسولان یې ومنل، د الله فرامین او کتابونه یې ومنل، ایمان یې راوړه. یثبت الله الذین آمنوا چې کومو خلقو ایمان راوړه، الله یې ومنه، د الله په خبره یقین وساته، نو یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، الله به په دې دنیا کې د کلمې او د ایمان او د اسلام په ژوند باندې باقی وساتي، او هغې نه پس وفي الآخره د دې نه زموږ مفسرین د قبر زندگی مراد کوي چې په قبر کې به هم رب العالمین دې په دغه کلمه او په دې ایمان ثابت وساتي. ویضل الله الظالمین، او کم خلق چې ایمان یې نشته، د هغې په الله یقین نشته، د رب العالمین تصدیق نه کوي، د هغه د رسولانو تصدیق نه کوي، نو دنیا کې به هم الله د کلمې نه محروم وساتي او په آخرت کې به هم رب العالمین را محروم وساتي. نو دا زندگی د دنیا دا چې کله ختمه شو صوته، نو ورپسې فورا د حوالات او د برزخ او د قبر زندگی شروع شوه. او دا زمونږ عقیده ده د اهل سنت او جمع الجماعت چې په قبر کې د مسلمان دپاره بیا خوشحالۍ دي.
او چې کم سړی مسلمان نه دی، کافر دی یا بد عمله دی، د هغه دپاره په دې قبر کې هغه عذابونه او سختۍ دي چې د هغې مثال نشته. الله دې چې موږ محفوظ وساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو انسان نه چې کله ساه خیږي، اوږد حدیث دی، فرشتې دله راشي، دومره لرې د ده نه فرشتې کیني لکه د ده چې څومره نظر لګي. نو که دی مسلمان دی او دی صالح دی او نیک عمله دی، نیک عمل هغې ته وایي چې د رب العالمین د خوښۍ او د الله د رضا مطابق خپل ژوند تیر کړي. بد عمل هغې ته وایي چې د الله د رضا او د الله د خوښۍ او چې رب العالمین څه ویلي دي د هغې مطابق نه، بلکې د هغې خلاف خپله زندګي تېره کړي. یعنې الله یې خوشحاله کړه، دا ښه ژوند دی، رب العالمین یې خفه کړه، دا عمل صالح نه دی، دا خراب عمل دی. نیک عمل والا مسلمان دا فرشتې دومره لرې کیني چې څومره ته نظر دی، او دا فرشتې د ستورو په شکل دي. دا انسان لکه سوچ کوي چې دا ستوري زینم دا څه ښکارېږي چې دی ورته نیغ نیغ ګوري، هغه ستوري ورو ورو رانږدې کېږي. ده ته چې رانږدې شي نو د هغوی شکلونه وي، لرې و نو شکل یې نه ښکارېد، چې رانږدې شو نو شکلونه یې ښکاره شو. او دا خو څوک مخلوق د الله دی، نوراني چهرې یې دي، ښایسته او مزېدار شکلونه یې دي چې څومره نور هم رانږدې کېږي د هغوی شکلونه مزېدارېږي. اخر کې راشي او د ده د دې کټ ته خواله راورسېږي. ناګهاني نه راځي، که ناګهاني دا فرشتې راشي نو هسې نه په ده هیبت راشي، هسې نه دې ونه یېرېږي، ده له تکلیف میلاو نه شي. د لرې ځای نه ورته رب العالمین دا راښکاره کړي او په قلار قلار رو رو ورته رانږدې کېږي. که څنګه ده ته رانږدې شي نو جناب هغې فرشتو کې بیا ملک الموت دی چې کومه فرشته د انسان نه څه وباسي، به ډېر مزېدار او ډېر ښایسته او ډېر ښکلي شکل هغه ملک الموت ورته را مخامخ شي، ډېر مزېدار شکل چې را مخامخ شي ورته ده د دې ساه ته لګیا شي. قرآن حکیم کې الله فرمایي یا ایتها النفس المطمئنه، ای هغې نفسه چې ته په دنیا کې مطمئن وي، مسلمان که په ډېر تکلیف هم خو د رب العالمین په کارونو دی یو مطمئن یو اطمینان شته، روځه هغې رب ته روځه چې تا نه به الله خوشحاله وي او ته به د دغې پروردګار نه خوشحاله یې. دا ستا روځي د دې وجود نه. او نبی علیه السلام فرمایي چې دغې وخت کې دی انسان ته الله جنت هم وښیي، دوزخ هم ورته وښیي. هر انسان له جنت کې هم ځای شته او هر انسان له جهنم کې هم ځای شته، مسلمان لم په دواړو کې شته او کافر لم په دواړو کې شته. خو چې کوم سړی جنت ته لاړ د هغه د دوزخ هغه ځای رب العالمین کافر له ورکړي، او چې کوم سړی کافر جهنم ته لاړ د هغه د جنت هغه ځای رب العالمین مسلمان له ورکړي. جوړ کړی دواړو له دي چې څوک دا ونه وایي د رب العالمین تا خو ما له جنت کې ځای نو تیار کړی، د مخکې نه یې زما فیصله د دوزخ دپاره کړې وه، یا څوک دا ونه چې د فلانکي نه خو یې د مخکې نه جنت کې ځای تیار کړی او دوزخ کې خو یې ځای نو، نه دواړو له شته. خو که دی جنت ته لاړ د هغه د جهنم ځای الله کافر له ورکړي، او چې جهنم ته لاړ د هغه د جنت ځای رب العالمین مسلمان ته ورکړي. خو چې دی کله دغه فرشتې راشي نو الله ورته هغه دواړه ځایونه وښیي مخامخ، وویني دی دی هغه د دوزخ هغه ځای وویني. او دومره خطرناک دوزخ چې دا اور نبی علیه السلام فرمایي په یو بل کې ننوځي او روځي دی، او دا اور په یو بل د پاسه پرېوځي او د یو بل د پاسه دا شغلې او دا لمبې او دا د اور دا بړاسونه په یو بل کې تاویږي راتاویږي. د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي چې دا اور الله کله پیدا کړ نو دا زیړ و، زر کاله بل شو نو سور شو، زر کاله بل شو نو تور شو، اوس د جهنم اور تک تور د تیاره، الله دې مې وساتي. دومره تک تور او تیاره چې د الله ستاسې ځان ته سترګې ته ونیسي پکې سړی نو دا خپل لاس به هم نه ویني، دومره تک تور.
نو چې دی دا جهنم وویني نو فورا فرشتې به ورته ووایي چې ستا دا ځای و الله دې خوشحاله کړ نیک عمل دې وکړ د دې ځای نه الله ته وساتلې به دې نه خلاص یې هېڅ فکر کې ونه کړې غم ونه کړې او مخامخ به ورته الله جنت وښیي دې له به ځای که خیر یې دغې نه خلاص شې هغه جنت له به ځې د جنت هغه ډولونه او باغونه او حورې او هغه خشته بوټي هغه خوبصورتۍ به مو ورته الله وښیي دومره به دې په شوق کې دومره به خوشحاله یي د رب العالمین حمد به ادا کړي شکر دی الله چې دې غم نه دې خلاص کړم شکر دې پروردګاره چې دې خوشحالو له مې بوځې ولې واقعي چې دغې وخت کې انسان ته سړی وښیي د دنیا معمولي غوندې مقدمه ده لږ غوندې د والو د ټکولو او چې جج ورته ووایي چې ته ما برې کړې په هغه څونه خوشحالی تېرېږي او چې جج ورته ووایي چې یو کال 2 کاله مې قید کړې په هغه څومره غمونه او تکلیفونه تېرېږي نو د آخرت ته ده یا الله ته هم ته وساتې ډېره ګرانه خبره ده او بیا د آخرت خوشحالی رب العالمین دې زموږ نصیب کړي د هغې خو مثال نشته جناب دی به ډېر خوشحاله شکر دی الله دا اور دا خطرناک دی نه بچ شو او بیا مخامخ دا جنت دی دې له ور روان یم نو که د جنت غوندې خوشحالی څوک وویني د دنیا په خوشحالو څوک څه کوي بیا دلته خو بچي دي او سړی مري بچي به پرې څه کوي ښځه به څه کوي مال او دولت به څه کوي میخه به څوک ساتي چیلی به راله څوک ساتي او دا چیلو پسې پاڼې به راله څوک راوړي او دا ځمکه به راله څوک کري په دې غم او په دې سوچ کې په دنیا کې سړی هسې یو مثال در کوم تاسو له چې پیښی پې د یو سړي خشته ښکلې دوکانداري او کاروبار او د ګټې او د حلال رزق به الله په هغه خپله دوکاندارۍ کې ورکوي که مطمئن دی او خوشحاله دی او که دا دوکانداري بربادېږي نو تباه کېږي لیکن دله د هغې دوکاندارۍ نه یو ښه کاروبار الله ورکړ یو راکوټې غوندې کارخانه ولا الله ورکړه دې په دوکان پاتې کېدو به بیا خفه شي که خوشحاله به شي خوشحاله هغه دوکان کې د زړه ورسره خورېده او دا خو دوکان که چا ورته ویله که جنده وتا چې دوکان نه دې وباسم نو ټوپک ورپسې راځي لیکن هلته کې ورته د هغې نه ښه کاروبار میلاو شو بس دا دوکان بیا دې بندوي له 20 روپۍ تاوان چې هغې ته هم غاله ږدي بل له هم ورکوي ولې هغه شی خو د خوشحالۍ خو د هغې نه ورته مضبوط کاروبار او خوشحالي میلاو شوه بیا هغې ته خوشحالۍ نو د دنیا دا ژوند خو سړی ورته خوشحالۍ بچي دی او ښځه ده او مال دی او دولت دی خو چې د جنت خوشحالي ونی وي بلا ورپسې خپل کار به کوي دا خو د آخرت هغه لالي دي نه دي قرآن کې الله بار بار نه فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون د نیکانو خلکو متعلق هېڅ یره به پې په مستقبل کې هېڅ یره به پې الله به ورته وښیي چې دغه جنت دی مطمئن شو خوشحاله شو ولا هم یحزنون او که په دنیا کې ته بچي او مال او ښځه او دولت او نوسي او کړوسي پاتې شو غمجن کېږي به ورپسې نه هغې پسې خفه کېږي به نه ولې د دې رکوټې خوشحالۍ نه ورته رب العالمین همیشه او قیمتي خوشحالۍ وښوله بیا به دې د بچو غم نه کوي بیا به د مال غم نه کوي چې دنیا کې پاتې شو بیا به د ماشومانو غم نه کوي چې دنیا کې دې پاتې شو ولې رب العالمین عظیم قیمتي خوشحالۍ وله ورکوي نو فورا دی به دومره خوشحاله چې هغه ملک الموت چې هغه ساه راکاږي که نه نو دی به د هغه ساه د اوښکو په تکلیف دومره غره بر هم پې نه شي تر دې حده پورې چې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي مثال یې ورکوي وی لکه مشک نه چې اوبه څاڅي آیا مشک ته په دغه څاڅکي اوبو بهېدو څه تکلیف رسېږي نه یا یو میږي چې د چا په خپه باندې چک ولګوي نو په هغې ته که تکلیف میلاویږي نه دقه رنګې دی به د ساه د اوښکو په تکلیف دامره پې نه شي لکه میږې چې په چا باندې چک ولګوي ساه ترې ووتله چې ووتله نورې فرشتې ورته تیارې تابعدارې ناستې هغې ته فورا هغه ساه وایله یو رب د سترګې د ته په لاس کې هغه ساه نه پرېږدي رب ته سترګې مو ته نه پرېږدي هله شا به راکړه هغه ساه ته والي چې والي د جنت نه ځان سره کفن راوړي د جنت کفن مونږ دنیا کې دلته کې د سان کفنونه ورته هلته وله رب العالمین د جنت نه کفن را لېږلي اوله ور هله ملک الموت شا به زر راکوه روس ته والي چې والي په هغه د جنت په هغه کفن کې ونغاړي او د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وي خوشبویۍ هم وله د جنت ته راوړي هغه پې پورې کړي
نو صاحب رواني کی برا په علیین کې بره په اووم اسمان کې صدر دفتر دی، صدر دفتر. دا روح هلته وړي، هلته اندراج کوي. په لاره باندې په دې فضا کې د الله فرشتې خورې وري. هغه فرشتې یو بل نه تپوس کوي، لکه دا خوشبویي ده څه ده؟ د ځمکې نه خوشبویي روانه ده. وایي دا د فلانکي د فلانکي زوی دی، د هغه د روح خوشبویي ده. نبي علیه السلام فرمایي هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې نه د ښایسته او ښکلي نوم و، ښکلي نوم اعلی. دعاګانې ورته کوي چې الله دې په ده رحم وکړي، الله دې ده له خوشحالۍ ورکړي، د ده د برکت نه نن په موږ ګوره څونه خوشبویه ولګېد. اسمان ته یې ورسوي، هلته کې د اسمان دروازه ورته کوړو شي او بیا اووم اسمان ته ورسېږي، هلته صدر دفتر کې د هغې اندراج وشي. بیا دا روح کم خوا ځي، دا که شهید دی نو جنت ته ځي. د شهداو د ارواح متعلق نبی علیه السلام فرمایي ارواحهم فی جوف طیر خضر تسرح من الجنة حيث شاءت لها قنادیل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت. د الله د عرش لاندې د هغې دپاره خشته مزیدار ښکلې ښکلې جالې دي، مزیدار مزیدار ځایونه دي د الله د عرش لاندې په جنت کې. دا روحونه هلته هغه جالو له لاړ شي، او چې په جنت کې کم ځای خوښ وي نو د دوی چکرې به پکې چکرې لګوي. او که عام نیکان مسلمانانی نو علیین یو مقام دی، هغې مقام ته رب العالمین دا روح ور داخل وي. هلته چې داخل شي حدیث کې راځي یو بل نه تپوسونه کوي پلانکې څنګه و، هلته خو د مسلمانانو روحونه دي، راغونډ شي ورته هغه نور روحونه، هلکه فلانکي څنګه و، خو بله دوی زما زوی څنګه وکړو، پلار مې څنګه وکړو، ورور مې څنګه و، جي فلانکي څنګه و، دا ټول تپوسونه ته هغه روحونه شروع کړي. صحابه کرام چې به کله وفات کېدل که نه نو یو بل ته به کېناستل، نو بعضې صحابو ته به صحابه کرامو ته وې وایي ته خو وفات کېږې، خو ګوره چې وفات شي نو به پیغمبر علیه السلام ګورې زمونږ سلام ووایه. دا وصیت به یې کو بلکل. چا به دا وي چې ته مړ شې نو فلانکي سره که میلاو شوي زما سلام ورته ووایه. دا په حدیثو کې روایتو کې ثابت دي. نو هغوی دې تپوس کوي دی فلانکي څه شو؟ او فلانکي خو مړ دی. کله؟ خو زما نه یو میاشت مخکې مړ شوی دی، یا 2 میاشتې مخکې، دونه پې مخکې خو زما نه مخکې مړ دی، ولې د هغه روح دلته نه دی راغلی؟ دا نور به وایي اوهو ستا نه مخکې مړ دی او روح یې نه دی راغلی. معلومېږي دا چې د هغې بدبخته روح سجین ته تللی دی، سجین ته تللی دی، مونږ نه دی راغلی. ستا نه مخکې مړ دی مونږ نه دی راغلی، معلومېږي دا چې د هغې ظالم روح سجین ته تللی دی. دا تپوس چې کوي مسلمان به د مسلمان تپوس کوي، مسلمان د کافر د روح تپوس هلته نه کوي. دا د مسلمان دې نه معلومېږي دا چې د بدعملو مسلمانانو روح دا د علیین په دې سجین ته هم ځي. سجین د اومې ځمکې لاندې یو د جهنم یو کنده ده او د بړاسونو او د تاو د بدبویۍ نه ډکه ده. د کافرو او د بدعملو خلکو روحونه هغه ځای ته ځي رب العالمین نیم پیر صاحب. دا نور روحونه ورته یې لکه دې غریب صبر وکړی لږ، اوس دمه شوي ده او په تکلیف د دنیا نه راغلی دی، په تکلیف مو ورکوی، لږ یې پرېږدی چې دمه شي، د هغې نه پس به ورسره بیا خپل ګپ شپ لګوو. او چې بدعمل انسان یې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې دا فرشتې ورته راشي کښېني په دومره خطرناک شکل ولا راشي، په دومره خطرناک چې حضرت ابراهیم علیه السلام ملک الموت ورسره ملاقات وکړو نو تپوس ته کوي وایي چې ته نیکعمله راځې په کوم شکل راځې او بدعمله په کوم شکل ما ته ځان طاقت به ونه لرلی شوې نه بو خیرت. نو چې د نیکعمله انسان له په کوم شکل راځي چې هغه شکل یې ورته وښو نو بیا ورته په هغه شکل وښو چې بدعمله راځي. د ابراهیم علیه السلام په ځمکه پرېوت، حالانکې پیغمبر دی، د پیغمبر دومره طاقت دی چې د دنیا د 400 ځوانانو برابر طاقت دی. په ځمکه پرېوت بېهوښه تو، بیا ورته هغه ملک الموت ناست دی، هغه ورله تلي ملي مږي او دغه کوي پوښ کې چې راغی ما راته نه وایي چې طاقت نشي لرلی. چا یې تپوس وکړو څنګه و؟ وایي نورې خبرې پرېږده، خو که یو ډېر نیک انسان یې، ډېر نیک، او رب العالمین جنت وله ور نه کي دې نیک لا، او د جنت په دی ورته الله دا ملک الموت د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وښیي، دا خوشحالي وله بېله ده. بس د مرګ د فرشتو د لیدو دومره خوشحالي ده، دومره
مزیدار فکر وي، دومره خوشحالي وي چې که نیکعمل انسان له الله تا خوشحالي ورکړي او جنت وله ورنکړي دا ډېره ده. او چې کوم بدعمل انسان دی ټول عمر یې کفر کړی دی نو که الله د دوزخ په ځای باندې د دې فرشتې دا شکل ورته وښیي که نه، دا فرشته وویني او دوزخ وله ورنکړي، بس دا عذاب هم وله ډېر دی. تک تور شکل، شنې سترګې، او چې ما ورته وکتل نو د خولې نه او د پوزې نه د اور لمبې راوتې. دومره خطرناک شکل ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر ټینګ نه شو او بېهوشه پرېوت. نو چې دې شکل باندې راشي او دې ساعته لاس کې راکاږي نو نبی علیه السلام فرمایي دا ساعت یې په دې وجود کې خوره وره شي، نه راوځي، نو په زور باندې راکاږي. په دومره تکلیف یې راکاږي چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي لکه یو سسپار چې په اور کې سور کې او په لمدو مالوچو کې کېدی او راتاږي. نو دا مالوچ خو لمبه نه کوي، لامده دي، خو لوخړې به وي دقسې په دې رګونو کې دا قطرې قطرې شي دا رګونو، دا راکاږي په زور باندې. خو چې دی کاږي او داسې مثال یې زموږ علما ورکوي لکه د غنو د ازغو ډکه اونه چې د انسان په دې رګونو کې د هغې څانګې خورې وي او دغه اونه ترې راکاږي. وی په داسې تکلیف یې راکاږي چې د دې ساه سره د ده د رګونو نه د وینې او د غوښې قطرې هم راوځي. چې راویې باسي نو د دوزخ کفن یې وله راوړي، بدبویه څښا بینتې ځي، یو څښا ټوکړه لکه د ډیران باندې چې پرته وي او د هغه ټوکړې نه بدبویي ځي او چینجي پې الني، دقسې ټوکړه یې راوړي او په هغې کې دارو پله ونغاړي او نورې د الله د عذاب فرشتې وي. یو رب ته سترګې یې د ملک الموت سره پرېږدي، لاس کې دیوالي دیم بره روان دي، د دین دې راجم کوي. نو په دې فضا کې چې کومې فرشتې وي په هغې بوی لګي، دا بوی کوم ځای دی د ځمکې نه را روان دی، دا د فلانکي بدعمل انسان روح دی، دا بدمویي د هغې نه روانه ده. فرشتې ورته خیرې کوي، وی الله دې هلاک کړي، خیر یې ورته کوي. که ده دا بدعملي نه وه کړې نن به موږ باندې بدبویي نه وه لګېدلې او په هغه نوم یې یادوي چې په دنیا کې د ده خراب نوم و. چې بر اسمان ته ورسېد نو دروازه به ورته کوله ونیسي. لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. لکه سینګ چې د ستنې په سوم کې د اوښ نه ننوتېدل مشکل دي، اوښ د ستنې په سوم کې نشي ننوتېدلی، دقه رنګ د ده روح اسمان ته نشي داخلېدو. دغه دی نه راخوشي کې سجین ته راشي، خطرناکه کنده د وینو، نوونو، بویونو، مارانو، للمانانو، خامارانو د الله د عذاب او د جهنم د تاو کنده ده. رب العالمین دې زما کوس هلته روح لاړ شي او بدن یې څه شي، بدن یې خلک والي ویلم به یې غسل وله ورکړي. که نیکعمله سړی وي نو حدیث پاک کې راځي دې اواز کې چې زر مې وړی شابه، زر مې وړی زر، ولې هغه ته پته ده چې اوس خوشحالو له روان یې. او که بدعمله انسان یې نو وایي اواز کوي چې ای ظالمانو کم خوا مې وړی، دلته خو عذاب شته خو کم دی، تاسو ما ځکه هغه ته یې خو یې خولی دي د ځن کدن وخت کې چې هغه جنت ستا ځای و، د هغې نه محرومه شوې او هغه دوزخ له به ځې، هغه دې ځای دی، هغه دوزخ دې خو وویني په دغه تکلیفونو او سختۍ تېرې شي. جناب په منډه روان دي، جنازه روانه ده قبر ته یې یوړه، چې تبر کې کله کېښودله او تبه یې ورپسې ولګولې او وارثان ترې واپس شو، دوه فرشتې ول هلته راشي. که نیکعمله انسان دی نو هغه له په ډېر ښایسته او مزېدار او ښکلي شکل باندې راشي. په دې انسان داسې ټینګ وي لکه د مازدیګر د مانځه نه پس د نور پرېواته دا ټیم داسې وخت وي، دی فوراً پاس هغې یې پاس دې سترګې مږي څه کوې مونځ کومه، ګوره مونځ سره خو بلد دی که مونځ کوم پرېږمه دی زه مونځ کوم، اسم له په قلار د مانځه هغه ټیم د دنیا کې تېر شوی دی پاتې دی، دلته مونځونه نشته. هغې ته فوراً تپوس وکړي رب دې څوک دی، من ربک، پالونکي پروردګار رازق خالق مالک څوک، پې ربي الله زما رب الله دی. الله مې په دې ژبه یاد کړی دی که نه، الله الله ده یاد کړی. او چې کوم ډېر نیک دی نو هغه ورسره دا مه وایي چې هغه الله
چې ځمکه پیدا کړې ده، اسمانونه پیدا کړي دي، دا مخلوق پیدا کړی دی، هغه زما رب دی، زما پروردګار دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر دې څوک دی؟ دی ورته وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم. او یو روایت کې دا هم راځي چې ورته را مخامخ نبی علیه السلام دا څوک دی؟ الله یې پرې پوه کړي، وایي دا زما پیغمبر دی، محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم. او که نیک عمل انسان دی، ډېر نیک دی ډېر، نو دې ورسره دا هم وایي چې جانا مونږ ته دې بالبینات په ښکاره او دلایلو په ښکلې احکاماتو مونږ له راغلي دي، مونږ یې تصدیق کړی دی، مونږ په ایمان راوړی. دین دې څه دی؟ د کم مذهب او د کم دین لاندې ژوند اختیار کړی دی؟ د اسلام. هغې به ورته وایي مونږ ته پته وه چې ته به همدا وایې، ستا د تندي نه پته لګي، مونږ ته پته وه. وده شه ښه په ارام، داسې وده شه لکه ناوې چې واده شي او د هغې نه پس هغه په ارام باندې وده شي. او هغه څوک به دې پاڅوي چې تا ته به ډېر محبوب وي د دې خوب نه، وده شه په ارام، د دې وده شي. رب العالمین ورته دې قبر ته د جنت نه سوړه وباسي او د جنت خوشحالۍ خوشبویۍ او د جنت هغه یخې یخې هواګانې هغه ورته را روانې. او چې کوم سړی بدعمله دی چې سږ یې قبر کې څملی او دا خلک ترې لاړ سي، فرښتې ورله راشي، من ربک رب دې څوک؟ لا ادري، نه پوهېږم. او دنیا کې خو کافر دروغ ویلی شي، خو قبر کې دروغ نه ویلي کېږي. اخرت کې د محشر میدان کې به هم څه وخت بعضې خلک دروغ وایي، قبر کې دروغ نشته، نشي ویلي کېږي. رب دې څوک؟ نه پوهېږي. پیغمبر دې څوک دی؟ لا ادري، نه پوهېږم. دین دې څه دی؟ نه پوهېږم. وایي مونږ ته پته وه چې ته به هم داسې کوې، ستا د تندي نه مونږ ته پته لګېده. لا دریته ولا تلیته، نه دې په خپل عقل الله معلوم کړی دی، دین دې معلوم کړی دی، او نه یې د بل چا ظالمه تابعداري کړې ده، بدبخته. نبی علیه السلام فرمایي چې د اوسپنې څټکي به وله راپرېږدي، د اوسپنې څټکې یضرب بمطارق من حدید، د اوسپنو په څټکو به یې ووایي، او چې یو درز وله ورکړي نو دا وجود به یې ذره ذره شي. ما سوا د انسان او د پیري نه د ده اواز دا مخلوق اوري، چغې وباسي، او یو فرشته په الله مقرره کړي چې هغه کڼه هم وي او ړنده هم وي. هغه یې وایي کڼی چې د ده اواز نه اوري، چې رحم یې پرې نه راځي، او په سترګو باندې ړندی چې ویني یې نه، چې رحم پرې نه راځي. دا خو په یو عذاب مقرر شو. دویم عذاب څه دی؟ غټ غټ ښامارات به الله مقرر. نبی علیه السلام فرمایي اویا، کم از کم اویا، په نورو روایتو کې زیات هم شته، کم از کم اویا. او زمونږ د علما لیکي چې احادیثو کې اویا لفظ راشي نو هغې نه دا اویا نه مراد، د هغې د ډېروالی مراد دي. لکه پښتو کې مونږ لفظ شل وایو، لکه شل ځله مې دا خبره راته وکړه او ته بیا هم نه منې، نو شل ځله دا په شمېر یې شل نه ویلې، نو ډېر کرته مې راته وویل. بې شمېره ښاماران پرې مقرر شي، کم از کم اویا. یو ښامار وله په ژبه هم ټک ورکوي او په لکۍ هم ورکوي. او نبی علیه السلام فرمایي وایي که یو ښامار په دې ځمکه کې پوکې ووو که نه، یو ښامار، نو دا ټوله ځمکه چې څومره تاسو وینئ، ټوله ځمکه تورنګی او مرزی نه او چار الله دې مسوي، دا ټک به وله ورکوي، دا ښاماره وایي لکۍ به هم ورکوي او په خولې به هم ورکوي. دا ټک دا دوه عذابه شو. او درېیم عذاب یې څه دی؟ دا ځمکه او پرې راجوبته شي ځمکې په دې بدعمله. او نبی علیه السلام مبارک دا لاسونه داسې کړئ، وایي دا پوختی به یې په یو بل کې دقسې ورننوځي، پوختی. او دا ځمکه به ورته څه وایي؟ وایي تا خو زما په شا باندې لګیا وې او مزې دې کولې، نن ما ته وسپارلی شي او زه تا ته وسپارلی شم، اوس به دې پته ولګي چې څه در سره کوو. او چې نیک عمله سړی وي دا ځمکه پرې راجوخته شي، نو داسې زور وله ورکړي لکه د بچي چې سر خوږېږي
او دا مور یې غېږ کې ځان ته رانږدې کړې وله زور ورکوي. دا بچې ورته وایي مورې لږ زور نور هم راکړه چې دمه شمه. او هم ورته هم دا وایي ای بنده زما په شا ګرځېدې او زما ډېر خوښ وې ډېر نیک وې. نن ما ته وسپارلی شو زه تا ته وسپارلی شم اوس به زما حال ووینې. نو چاپي وله وکړي معمولي غوندې زور وله ورکړي. او څلورم عذاب یې څه دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قبر نه ورته یو سوړه کولو شي د جهنم نه د دوزخ او د دوزخ براس بدبویې تاو او اور او د اور لمبې وله را روانې وي. او چې کوم بد عملی هله شا به یې وایي چې نیک عملی وی شا به یې د جنت جامې وله راوړی د جنت بستره وله راوړی. او چې بد عملی وی د دوزخ جامې وله راوړی. په قبر کې لاندې د دوزخ بستره ورته واچوې. دوزخ ته ورته کنده کوله وکړئ چې د جهنم په دې خپلو سترګو ویني او د هغې بدبویې وله راځي. قرون اوس یو خبره دلته کوو ادا چې څو کاله به دې په دې عذاب کې پروت وي. یو ورځ به وي، دوه ورځې به وي، درې ورځې به وي، یو کال به وي، دوه کاله به وي. یو سړی خو چې په جیل کې قید شي نو وایي زه هلکه 15 کاله قید دی دا تېر به شي. نو 15 کاله تېرېدل هم مشکله ده، کال هم تېرېدل مشکله ده، شپږ میاشتې هم ګرانه ده. عمري قید شو زمانه عمري قید هم شپه ورځ حسابېږي دونه شو کله خو به راخلاص شي که. دغه د قبر دا اوالات څونه دی 15 کاله دی 10 کاله دی 20 کاله دی. زه به یې په لنډه درته ووایم چې یو الله به خبردار دی. خو دومره دی د کافر دپاره خو دومره دی چې تر قیامته پورې دی. څه پته لګي چې قیامت 1000 کاله پس راځي، 1,00,000 کاله پس راځي، 1 کروڑ کاله پس راځي، 1 ارب کاله پس راځي. په معمولي خبرو نن ګورې خلک ایمان یې پرېښود او کفر ته لاړه. لږو خبرو مستۍ خرمستي پیسه دولت او بنګله، پیسه دولت بنګله او موټر دې دا خلک کم ځای ته ورسو. لکه غوندې یو پوره کوټې کوره کې یوه کوټې کوره کې لږ غوندې یو 100 روپۍ ورسره وشوې او یوه کوټې غوندې موټرګي وشو بس. اوس د ده له نظر نه انسان او عالم او نیک او بزرګ او دنیا او اخرت او خدای سره راځي بیا بس دا مست شو که نه. هغه خبرې به کوي د خلکو په مخ کې د کبر مستی به کې پیدا شو. الله پسې هم خبرې، اخرت پسې هم خبره، قبر پسې هم خبرې، عذاب پسې هم د قبر خبرې، ګډې وډې ولې پیسه او دولت دی وسره. الله نه ویرېږئ. ګورئ کوم ذات چې دا لږه غوندې پیسه درکړې ده د الله رښتې شي، کوم ذات چې دا موټرګي درکړې ده په هغه ساعت رښتې شي، کوم ذات چې دا بچي درکړي زلمي په 1 سکنډ کې درته راغورځولی شي، او کوم ذات چې د دنیا عزت درکړې ده په 15 منټه کې رښتې شي که نه شي کولی راته ووایه په ساعت یې کولی شي چې وغواړې. هر څه خو ستا د الله په اختیار سي. لږه خبره داسې د خولې نه ګډې وډې وباسي، قبر پسې مو، خدای پسې مو، رسول پسې مو، دین پسې و، اسلام پسې و، ملا پسې و، تبلیغي پسې و، بزرګ پسې و، نیک پسې و، شیخ پسې و، بجو او چې منځ یې ولټی مستی به مستی بل به هېڅ هم نه. او څه وایي د انسان پیسه بسي، ته ډېر هم مالدار شوې، د جربونو خاوند شوې، ته ډېر هم مالدار شوې، د کارخانو مالک شوې، ته ډېر هم مالدار شوې، د موټرو د ګاډو مالک شوې، څونه ډوډۍ به خورې؟ دونه زیاته خوړی شي؟ نه شي خوړی. چې کومه غریب خوري هغه کم خوري، زیاته نه شي خوړی. غریب له خدای ښه ورکوي، هېڅ پرهېز پې نشته، پته یې بنده کړې ده خواږه به نه پرې. ما ته بعضې خلک وایي زموږ د طالبان مونږ خو زموږ طالبان خو پوټې پرهېز هم نه کوي. راشه وګورئ زموږ طالبان نه پکې شوګر شته او نه پکې بلډ پریشر شته دی او نه پکې دا پلانکۍ بیماري شته او په هغه لوښه باندې ورته پرلت را مات کړي او د 5 کورو ترکاري وي او چې ته ورته وګورې دارالعلوم دیوبند ته یو ځل یو ډاکټر راغلی و وی طالبانو دا ژوند ګورم کافر و کافر انګریز و چې ویې کتل هغه طالبانو ته وایي او دا خو ټول مریضان دي دا خو ګند خوري ګند دا خو به بېګانه ټول مړي ولې وایي دا خاورو کې ناست دي او د کاسې ته یې وګوره دا تور باټینګن دی او دا پکې لوګان دی او دا پکې دال دی او دا هر څه ګډ وډ او صاحب ورته ناست دي
پرلت یې ورته غځولی دی ټول د جراثیمو ډک دي دا خو بېګاله ټول مري کفن وله تیار کړی بیا دوی دا درس ورکوي وایي دا بېګاله چې اوس من دي نو بېګاله به دوه منئ یو یو دا نور هم غټېږي دی سره دا مري نه دا څه طالبانو ته هم که الله تاسې رزق مونږ له قسم په خدای راکړه چې دا خانان هغسې ډوډۍ نه خورو پخوی یې تاسو خورو یې مونږه مزې در کې زمونږ دي تاسو خپل رزق په صحیح طریقه ونه خوړه نه ټول مونږ طالبانو مولیانو وخوړه روزي د چا اختیار کې ده رښتیا راته ووایئ الله دا که د چا په وس کې وي که نه که د چا په وس کې وي روزي نو مولا او طالب به په دې وخت کې تاسو نه ډوډۍ نه به خوړل دومره ستاسو دشمنان وي هغه خلک چې د الله لار درته ښیي هغه خلک چې جنت ته دې بوځي هغه خلک چې د دوزخ نه دې بچ کوي هغه خلک چې ستا عزت او د حیا خبره کوي هغه خلک چې ستا د خور او ستا د لور او ستا د مور د عزت خبره کوي د پردې خبره درته کوي د ستر خبره درته کوي د پلار او د مور د قدر خبره درته کوي د بچو د ماشومانو د رحم خبره درته کوي د الله د یرې خبره درته کوي نن ستا دشمن دی دشمن د هغه خوله کې نولی ستا نن بدي شي بدي ملا ولې ډوډۍ خوري دا نولی ولې د په دې خوله کې ده دا 2 پیسې دي ملا سره ولید دا 2 روپۍ ورسره ولید دا سپینه جامه دي ملا ولې واغوسته یو بنګي سړی راپاڅېد بنګي سړی او هغه له الله رزق او روزي ورکړه ستا بدي نه شي او که ملا له الله یو 2 ډوډۍ ورکړه یو نوړی ډوډۍ وله ورکړه او جامې وله ورکړه نو بس ستا پړه بیا تیاره ده اوهو دا ولې ظالمه سوچ نه کې سوچ نه کې تا ملا خو ستا احسانمن احسان یې قرآن واړوه شکریه ادا کړه ته چې دا مسلمان یې د چا د برکت یې ته چې دا ښکلې کلمه یې چا درته ښولې ده یا به درته دې ملا ښولي یا د پلار به یا د نیکه یا د قد نیکه به درته ښولي د جومات کې مسله باندې چې کوم ناست ده به درته ښولي خور او د لور او د مور دا تمیز درته چا ښولې دا د جنت تا خشته لار درته څوک ښیي دا د خدای نه دې څوک یری سوچ وکړئ سوچ د دنیا دې پیسې لږه غوندې پیسه مونږ له راشي بس اسمان ته خپې ورسوو کړي څه به وکړې دغه نولی ډوډۍ نه زیاته نه شي خوړی دغه چې کوم کور کې اوسېږي دې نه زیات جنت کې نه شي اوسېږي همدغې کې به دغه کټ کې زم سملې او تم پکې سملې غریب هم پکې سملې او مالدار هم پکې سملې ته به ایسي ته پروت یې دغه غریب کې دی به پکې ته پروت دی دغه به یې فرق وي هر چا له خدای نن پکې ورکړي او ته ایسي ته هم نه شي ټینګېدی هلته هم در باندې اور بلیږي نیازبین وجود دی دغه غریب بې پکي هم خپل ژوند تېرولی شي مستی ورې ځان کې پیدا نه کړې توبه وباسئ الله ته سهار او ماښام الله ته سجدې ولګوئ دا ځمکه ښکل کړئ او الله ته توبې وباسئ د الله شکریه ادا کړئ بندګانو د الله بندګانو الله ته شکریه ادا کړئ شکر دی خدایه موږ څه یو چې تا موږ له دونه لوی عزت راکړی دی موږ څه یو چې تا موږ له ډوډۍ راکړې ده موږ الله له څه وکړل ټول ځان له منډې دي د شپې هم دنیا پسې منډه ده او په آخرت کې هم دنیا پسې منډه ده معمولي خبرو سره دنیا بیا پاتې و خیر دغه دنیا او آخرت دواړه پاتې بس پیسه ده او منډه ده او ترړل نو خبره مې دې پورې کوله دغه د قبر عذاب دا را روان دا خو دغه لاره را روانه ده به سترګې پټېدل او دا شی شروع کېدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی د مدینې منورې په مقبره کې قبرونه او 2 صحابه کرامو ته په بقیع کې نوې قبرونو صحابه کرامو ته وایي دا څوک دي وایي دا دواړو ته عذاب میلاویږي په دې قبر کې انهما لیعذبان عذاب میلاویږي او دا دومره ګران شي کې خو ډېر خطرناک څیز کې عذاب نه میلاویږي په ډېر اسان څیز کې عذاب میلاوي ډېر اسان څیز کې عذاب میلاوي نبی علیه السلام په خپل هغه ته کشف د قبورو به کېده وایي دا یو کس چې دی ده به د بولو نه ځان نه ساته اوس هم ډېر خلک داسې دي چې متیاز یو کې بس نیت پرتوګ وتړي او دس ماتې نشته اودس نه ماتوي اودس وچوي نه اودس وچولي نشته دا نو ته ښه ښکاري ده به ځان د متیازونه نه ساتي او دا بل چې دا چغلي خور و چغلي خو د یو په سر یو ته وایي او د بل په سر بل ته وایي د یو په سر یو ته وایي د بل په سر بل ته وایي چغلي نو چې کوم سړی د بولو نه ځان نه ساتي اودس نه وچوي او کوم انسان چغلي خور دی د دواړو جهانو سردار فرمایي زه درته نه یم هغه ته به قبر کې عذاب میلاوي بیا 2 څانګې راواغېست یو څانګې راواغېسته مبارک او هغې په لب نیمه کړله
نیمه په یو قبر باندې ښخ کړه او نیمه په بل قبر باندې ښخ کړه. تر څو چې دا دواړه څانګې وچې شوې نه نو تر هغې پورې به رب العالمین دل عذاب نه ورکوي. او نبی علیه السلام فرمایي یو ځل مدینې منورې مقبرې نه بهر راووته او لوی شور او غرار یې واورېده. وی یهودیان راته الله کړل چې په دې قبرونو کې ورته رب العالمین عذاب ورکوي. دا شی را روان دي زمونږ په سر. د دنیا دا ژوند دی دا خو که 10 کاله دی او که 20 کاله دی او که 100 کاله دی 100 نه زیات نه دی خو ختمېدو والا دی. په دې هر یو سړی سوچ وکړئ چې زما څونه عمر تېر شو او څونه مې پاتې. پیغمبري ژوند خو 30-35 کاله وي. څه پته لګي زه چې ډېر زیات ژوند هم دی سوچ وکړئ څونه باقي پاتې دی. هم که ورته ورورسېږي منځ کې مړ نه شي او هغه د قبر زندګي بیا ګورې هېڅ پته یې نه لګي چې کله به ختمېږي. نورونو لږ غوندې په احتیاط قدم اخلئ. د کبر نه ځان وساتئ، د غیبت نه ځان وساتئ، د چغلۍ نه ځان وساتئ، د نیکانو خلکو ملګرتیا او صحبت کوئ، د بدانو د مجلسونو نه ځان وساتئ. هغه زندګي تېره کړئ چې لوی الله پې خوشحالي وي او د هغې زندګۍ نه ځان وساتئ چې لوی الله پې خفه کېږي. ګوره زه ستاسو د فایدې لپاره خبره کوم. که تاسو زما په دې خبره عمل وکړو ما له به الله اجر راکړي تاسو به د لوی عذاب نه الله بچي. که زما په دې خبره عمل هم ونه کړو نو ما له بیا هم الله اجر راکړي ما درته بیان وکړو خو عذاب ستاسو دی نو خدای تاسو مونږ ټول د دې عذاب نه وساتي. زمونږ یو ډېر لوی عالم دی په کراچۍ کې مفتي نظام الدین شاه میرزایي صاحب. هغه د مکې ورځو کې شهید شوی دی. ډېر لوی عالم دی. ټول مکې جارحدې ته هم راغلی و. ډېر لوی مفتي مو، ډېر لوی شیخ الحدیث و د احادیثو استاد و، ډېر لوی مجاهد مو، ډېر لوی بزرګ او نیک انسان شهید شوی دی. او دا د حکومت خدای خبر چې دا څه حربي دی او څه سکیمونه او څه سازشونه دي. هلته کې په شیعګانو په امام بارګاو باندې حملې کېږي، هغې وژلې کېږي. دې خواته علما او په مسلمانانو حملې کېږي، هغې شهیدان کېږي، وژلې کېږي. په څه ملک دی پاکستان څه قسم دې سړی سوچ کوي چې دا ملک څه ملک دی. په یو ملک کې د عالم عزت جامه محفوظه نه ده، د عام انسان محفوظه نه ده، د ښځې ژوند پکې محفوظ نه دی، د عزت ژوند پکې محفوظ نه دی.